مایکونه په لاس کې راغستي او د غریبانانو په نوم د مسافرو نه پیسې راټولوي که نه د یو غلا به درته نن ښیم د یو غلا به درته ګوته کومه د الف خان هم درته په ګوته کوم د خوشحال خان هم درته په ګوته کوم د جواد جان هم درته په ګوته کوم او د شاهد جان د یو غلا درته نن ښیم تر اصغر چیمه پورې د یو غلا نن وګورئ څومره غلاګانې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. ملګرو دا ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. دا ویډیو نن ډېره قیمتي او ډېره ضروري ویډیو ده. دا خلک چې دا مایکونه لاس کې راغستي هغوی دپاره نن دا پیغام دی ښه په کولو غوږونې ټول واوره او شعر یې کوئ شعر کوئ نن درته د یو غلاګانې ښیم چې دوی څه پټوي د مسافرو نه. دا یو بابا اول د جواد جاني دا ویډیو وګورئ. یو بابا نه ویډیو کړې ده اول دا وړوکې شان ویډیو کلیپ وګورئ بیا در سره خلکو ته نن اندازه ولګي چې چا په سترګو پټې دي او کوم خلکو ته دا جونګړې نه ښکاري. نن زه هغه ورونو هغه مشرانو ته سوال کوم منت ورته کوم او جوړې ورته غواړم چې خاص د الله د رضا لپاره سوال درته کوم. دې باباجي به دغه سوال کو چې یا الله باران رامنځ ونه شي ګرمي دی خیر دی ولې وي زما یو څاڅکي باران سره بیا ډېر بد خال وي زه په جونګړه کې اوسېږم زما سامانونه ټول لامده شي. خو الحمدلله تاسو وکتو جواد جاني دغه سوشل ورکر د دې بابا نه د سپینګیري نه یو ویډیو کړی چې په یو خوشي ځای کې دی او په چومپلی کې دی د مسافرو نه د شتمنو خلکو نه اپیل کړی دی د دغه خلکو نه غوښتنه کړې ده. دا ویډیو چې کله وچلېده نو د سره مرستې شروع شوې خلکو ورسره رابطې وکړې. د دې بوډا نه کور شته هېڅ شی هم نشته په دغه جمله کې تاسو لیدئ چې پروت دی. څه ورځې بعد د بوډا زندگی څنګه تبدیل شوه دا اوس وګورئ. ویډیو تفصیل سره اخره پورې وګورئ او شعر یې کې. الحمدلله کله چې مونږ خبر شو کله مونږ راغلو د بابا سره مونږ څنګ په څنګ ودرېدو نن الحمدلله زما د هغه باباجي الله تعالی زندگی بدله کړې ده. د هغه باباجي په ژوند کې الله تعالی خوشحالي راوستې ده. باباجي له الله تعالی لس مرلې ځای ورکو هغه ځای م ول آباد کو لانټري کمره جوړه شوه کور کې بور وشو. زه ول هره میاشت راځم او لکه د خپل پلار یې خبر اخلم او دغه بابا الحمدلله ډېر زیات خوشحاله دی. قدرمنو نن راغلی ما بابا لپاره مې پیسې راوړې دي بابا ته به پیسې ورکوم چې کله ما پروګرام ریکارډ کړی دی دې له زه زم راځم ټیم په ټیم نو الحمدلله ټوټل حساب ما اوس وکړو 3,14,500 روپۍ زمونږ د لږ خدمت له وجې باباجي ته میلاو شوې. بابا دا واخله که نه زمونږ د اواز نه پس تاسو ته میلاو شوې 3,14,500 روپۍ او صرف په دې مقصد مو منډه وله بابا که نه چې ستاسو په ژوند کې لږ سکون راشي او زما نه هغه رب خوشحاله شي. نو بس دعا راته بابا. ښه ملګرو اوس ویډیو کلیپ تاسو دا بلو مه کتو. دا سپینګیري په جومپلی کې پروت په یو ځنګل کې لینډ مین یې ټول ګډوډ و. جواد جاني نومیالک اواز اوچت کو سوشل ورکر جواد جاني چې کوم دی د هغې نه بعد د بوډا زندگی تبدیله شوه. پیسې رالی هر څه راله د جومپلی نه راچوت شو خدای والا 10-12 مرلې کور هم ورکو بوډا خوشحاله شو. جواد جاني پکې څومره غلا کړې خبر یې د جواد جاني غلا ثواب دی ثواب دعاګانې دغه بوډا به دته څومره دعاګانې کړي دغه سپینګیري نو دا د غلا وه. ده به څومره به ورته نورو خلکو دعاګانې کړي دا د غلا وه. یوازې د جواد جاني دا غلا نه ده هر سړی د ثواب دپاره لګیا دی د الله د رضا دپاره لګیا دی. د ویډیو اصل مقصد مې دا دی چې تاسو وکتل د دې خلکو په وجه اواز ذریعې جوړه شي. یو اواز یې وکړو د جومپلی نه سړی کور ته لنټري کور ته راغې نو ولې موږ په داسې خلکو تنقید وکړو یاره ولې داسې خلکو پسې بدې ردې وایو یار چې د داسې خلکو مرسته نشو کولی داسې خلکو ته ودرېدی نشو نو بیا موږ له پکار دي چې په داسې خلکو تنقید هم ونه کړو. زه سلام کوم سوشل ورکرانو ته هغه سوشل ورکرانو ته چې د غریب سره مرستې کوي د ثواب د پټولو دپاره چې ثواب وګټم دعا واخلم دعا. غلا صرف د پیسو غلا نه ما د ویډیو په دې سر کې وي چې د دوی غلاګانې درته ښیم نو دا د دوی غلاګانې دي چې دا غلاګانې دغه غلا کوي وروره چې ثوابونه او دعاګانې ټولې ځان نه واغستې. تاسو تم سوال کوم د داسې خلکو سره مرسته وکړئ په داسې خلکو تنقید مه کوئ. د سوشل ورکر په اواز کې شکر دی الله دومره طاقت دلی چې د یو سپینګیري زندگی څنګه بدله کړه. دا یوازې د جواد جاني خبره نه ده دا د الف خان خبره هم ده دا د خوشحال خان خبره هم ده دا د چیمه خبره هم ده دا د شاهد جان خبره هم ده چې څومره هم سوشل ورکر دی د الله د رضا دپاره کوي دا د هغه ټولو دپاره